بدونیم زور کنی؟ مخصوص. مخی ولی که دقیقا میموسر آوردی داو چرما خو آقا بره کما آقا تاویاره پیدا دلیل بلند رفتن اموال در بازار این است که تجارت مال که میره که بازار کش میکنه و این چیز میشه تجارت مال خود قیمت میکنه ما خوب سرمایه نداریم که مال زیاد بخریم وقت که ارزان است زیاد بخریم بازار ارزان بفروشیم او تجارت خودشون مالا رو انبار میکنن وقتی که مال چیز در بازار مردم زیاد تقاضا زیاد میشه مال خود بلند میکنیم ما مجبور هستیم که از اون تعداد کارتن میاریم اینجا قیمت بفروشیم اگر ما سرمایه زیاد نداریم که 200 کارتن 300 کارتن از چیز بخریم باز اینجا ارزان بفروشیم اما تعداد کارتن روزمره ما از تجارت میاریم اینجا باز مال که زیاد کش میکنه تجارت قیمت میکنه مال خود اگر 100 باشه 120 میکنه 200 باشه 220 میکنه تقصیر تجارت بود فقط تجار مال خود چیز میکنه در روزمره قیمت کرده رئیس ها بچه جی برات کو اینا رو پیشم سلام هم سب سب کو پلیس کو او خبر اسم ما واجی لالا گل است دیگه اینال نرخ و نوایی که بالا مره این صرف تجار بالا نمونه با خاطر از دو جای طالب از پیسه میگیره دو جای و دو سه جای 10 جای دولت میگیره با خاطر از این مال که داره مری همزه شاجوی که ایسه میشی و اوسه مری اون ما خودش مگه ما اشرف غنی است مگه چه اشرف غنی پیش ما وانتن نمیده ما خود ما اشرف غنی است مینا مال اونم اینجا کلای خدا با دست خدا پیش مونه اونم اینجا خوراک جور کرده پیسه خدا میگیره بعد از موتور رو مگه بره اگر نه اونم اینجا تنمازیگر موتور حساب میکنه یک دلیل اخاذی راسته مثلا طالب و دولت هر دوشون اخاذی نکنه دیگه دلیل عمدهش چیه یک دلیل عمدهش اینه است که دلار که بالا رفت این نرخ روغن و براک خودش در دلار میاد اینا دلار بالا میاد دلار که بالا رفت از این روغن و سر برا تاثیر میکنه تجار خو نمیتونه که او راجیب خود بدنه تجار اونم دلار ضرب میزنه که چقدر کالدور میشه در کالدور علیده سر قیمت مونه در افغانی سر علیده قیمت مونه مثلا نگه بینمی در 20 افغانی است افغانی رو میگه کالدور مونه 40 روپیه میشه مگه 40 روپیه بده 40 کالدار باز پس چی میکنه دلار میزنه مگه این قدر دلار کالدار افغانی هر معامله که داشت اون هر معامله که داشت دلار و کالدار خدا یه چیز مونه حساب مونه هم دلار خدا مثلا اینجا باید که مگه ما فایده کنیم نه صاحب و بجې راځم ته 4 بجو کار کوم یا 50 روپۍ ګټم یا 100 روپۍ ګټم په دې 100 روپۍ باندې و نفر اته نفر زه څنګه وچلم 1000 روپۍ وروړه د کرایې د کور د په دې باندې زه څنګه کار وکړم څنګه زندګي وکړم غلا وکړم غلا خو نه څنګه کوم دروازه وکړم وای وروړه کار وکړم په دې ګاډي باندې زه کومه پاو اول د خدای کې دوه په تاسو کې چې د یار قیامت د سیسي یو خوانه کې په 100 روپۍ باندې شی ما کان چې ولا سمایا مې پاپړ راول ما دې کومه زه له کومه کوم اته خو خدای ما سو ولا کې شي
خو نه کارخانه شته نه سړک شته نه پل شته نه بل کار شته چې لور وی وکړو په دغه ګاډۍ باید ته ور اووه نفر اته نفره چلوه سمه د پای نرخ ووایي داسې دا هر وخت چې روزه راسي په نورو وطنو کې دا وي چې ارزاني وي د دې ګراني جوړه شي اوس دا هر شی ویني په یو نیم بیه باندې خامخا پورته شوي دي نو موږ مجبور یو چې دا چې یو ساعت چې سهارات او داسې خلک ډېر مسکینان هم دي نو موږ چې 15 روپۍ باندې پورته کړو خلکو په وس کې نه وي چې موږ په دوه کې نه کړي چې اوس دکانداري وکړو پرې د څنګه راوکړو دا خلکو هم لاس رسیدای نه رسیږي چې یو سره مجبور نو دغه حکومت دغه څه وکوي چې د ارزاني کې دا مبارک میاست د روزي میاست څه ارزاني اجي څه شي ډیر قیمت سي مثلا یو مثال راته راکړه داسې لکه غوړي یا برا یا پتاسي داسې 200 ویني اوس مخته داسې اوس په 2000 یا په 200 اوس په 3000 روپۍ په څه باندې 3000 روپۍ داسې نو هر شی دغه سپورت سوي لکه وړو دغه سپورت برا دغه سپورت شیرین دغه سپورت د هر شی دغه څه درواخه چې اصلا دولت هم بغاوره دی دوم د تجارون دومره بې انصافه دي چې سود خوري یعنی دا مونه د ملت په کیسه کې نه دي خپله ګټه هلته یو بوټي یوړه دی ته 500 افغانۍ وي چې وړي د کاکستان نه موږ یې ګوره 1500 خرڅې وي 200 ګټه دی بس دا د 300 400 دوی دوچانو سه چان هغه کې خصوصا که د ګو شرکت او که د نور مواد خوراکي دي دا پروژه کې او خبر دې دوه هم نه ده چې مسلمانان نه سکه درواغ ده بالکل دا یو خبر ده چې دی کو په دوه چې د الونه نه ډوري چې څنګه کوم حکومت خو بهونه ضعیف دي کنه حسن دا زو مخکې د زور شو وخت دوبوت وخت نرخ نوام به وارو مرا به کنټرول نه معلوم به کچره نشکلې دولت دې خریدوري کوم هغه معین نرخ باندې دې ملت اور کو دا لګټ وډی دا ارڅ 400 وکړه هغه دې نه پښتنه ستان یو څو پښتنه نه شور ولیستا نه مقصد کنټرول شته او لوري خوال ویني چې ټول پټکیون دي کورونه خو ډېر قیمته شوي دي شی پورته تللی ده مثلا نن دغه د کوفته د اخیست فکر کوم مخکې د پڅو اخیسته اوس د پڅو اخیسته مخکې مې په 180 روپۍ اخیسته نن مې په 200 روپۍ واخیسته یعنې 60 روپۍ پورته شوي 60 روپۍ پورته شوي ولې پوښتنه نه وکړه دا ولې پورته شوي وای مالونه ګران شوي دي وای مالونه ګرانه شوي که روزه راغله وای مالونه هم ګران دي او روزه هم راغله بل ځای خو چې روزه راشي ارزاني شي دلته قیمتي شي ښه ځوان زندګۍ دې څنګه تېرېږي مثلا که نرخو ته مو ګورو او د تا هغه جسمي حالت ته مو ګورو معیوب یې معلول یې څنګه د کاروبار ځوان زندګۍ دې څنګه ده ولا په مشکله تېرېږي اته نفر عیاله پسې ده پوه شوې ژوند سره مشکله ده سم مخ ته نه ځي خو خدای هم دې چاره کوي پوه شوې الله الرحمن الرحیم عبدالضمیر هستم باشنده ولایت غزنی گوشت که است از پیش که در قیمت شده گوشت 4.5 میدن افغانی اگر نه در روز ماه مبارک رمضان باید کیلو 400 بده گوشت قصابا قیمت کده گوشت کیلو 4.5 میده گوشت خوبشه گوشت خاصی 4.5 است گوشت گټوات که است 400 افغانی میده بعد نم 400 باشه نرخ مردم بال نبره مردم نداره مردم نیستمند است پیسه میسه نیست مردم که است غریب است مشکلات زیاد است باید گوشت کیلو 400 باشه مردم گوشت کیلو 4.5 می قصابای ولایت غزنی 4.5 میده در حوزه هم که است 4.5 میده در اینجا 4.5 میده باید تشارولی خواهش داریم که باید از جا پرسان کنه گوشت از چه خاطر 4.5 میده